امام دی ذوالخویسرا دته ویل کېږي د خوارجو امام او د چا چې دا منهجي د خوارجو افکار لري نو دا د هغوی امام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای کې د خوارجو یو نښه ذکر کړه. ګوره یتعمقون فی الدین، په دین کې به څه کوي؟ غلو به کوي. او دا د خوارجو غټه نښه ده، تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا ویلي دي، وایي تاسو به خپل منځونه د هغوی د منځونو په مخ کې سپک ګڼئ. یعنی د خوارج به دومره ښایسته منځونه کوي او دومره اوږده منځونه به کوي چې صحابه کرام څومره اوچت خلک دي دوی ته به خپل منځونه سپک ښکاري. او دا درته فایده ذکر کړم چې د خروج د ذهن د انسان اله جوړیږي چې کله په دین کې ورننوځي دومره چې د الله د شریعت چې کوم حدود دي کومې پولې د هغې نه مو واوړي. او زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم چې د تقوا حدود دي. ګورئ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله او د الله د رسول نه به نه مخکې کېږي. اوس تقوا دا ده، روژه نیوه تقوا ده که نه ده؟ تاسو وایئ تقوا ده، روژې نیوه څه دي؟ تقوا دي. خو چې اوس یو سړی راولګي او روزانه روژه نیسي نو دی د پیغمبر خلاف دی او دې ته تقوا نه ویلی کېږي. د شپې لمونځ کول تقوا ده که نه ده؟ تقوا ده. خو چې یو سړی راولګي ټوله شپه لمونځونه کوي او نه وده کېږي نو دی د پیغمبر د طریقې خلاف دی. فمن رغب عن سنتي فلیس مني، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک زما د لارې نه واوړېدو او زما د عمل په شان عمل یې نه کو دی زما په امت کې نه دی. نو د تقوا حدود دي. تقوا خو معنی دا نه دی چې ته ورننوځه په دین کې چې څه دې زړه غواړي هغه کوه، نه، د تقوا حدود دي. د خوارجو د ذهن د انسان ولې جوړېږي چې کله دی په دین کې غلو شروع کړي. او حدیث کې څه راځي؟ هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون. هلاک دی هغه خلک چې په دین کې غلو کوي، تباه دی هغه خلک چې په دین کې غلو کوي، تباه دی هغه خلک چې په دین کې بې ځایه سختیانې کوي. چې کله ستا دا فکر وکړه نو دوه خبرې ګوره، دوه خبرې یادې کوي. یو دا بس خلک دا دي د دوی د حرام ټکی ډېر خوښ دی او د بعضو کافر او مرتد او مشرک ټکی ډېر خوښ دی. اوس کم عالم چې دا وایي دا حرام دی، دا حرام، دغه حرام، هذا حرام، هذا حرام، یاره دا وایي سم تقوادار عالم دی. او کم عالم چې د کفر ټاپې لګوي او یا د خروج منهج او نظریې او دا پلانې حکومت مرتد دی او هغه پلانې باچا کافر دی او دغه قتل روا دی او دا منافقان دي او دا د انګریزانو ایجنټان دي او دا د امریکې ایجنټان دي او د دوی وجل روا دي او دا درباریان دي او دا ټکي د دوی خوښي ډېر. دا سخت الفاظ نه دي، دی خوښي. موږ وایو شریعت کې سختي شتي خو په مناسب ځای کې سختي پکار ده. و دې ځای کې دوی هم سختي کوي، یتعمقون فی الدین، خوارج هم سختي کوي، خو د دوی دا سختي بې ځایه سختي ده. اوس دا د کوم ځای سختي ده چې ته رالګې او یو مسلمان د اسلام نه وباسې؟ دا د کوم ځای سختي ده او دا د کوم ځای دینداري ده چې ته رالګې یو موحد ته مشرک وې، یو سني ته بدعتي وې، یا ته رالګې په ټولو اسلامي حکومتونو باندې د کفر ټاپې لګې، یا ته رالګې د مسلمانانو په ملکونو کې امن خرابې. دا څنګه دینداري ده؟ نو دوی کې غټ صفت دا دی په خوارجو کې یتعمقون فی الدین. دا فایده د سند د روایت د یاد کې امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړی دی او په دې کې دا لفظ دی یتعمقون فی الدین. خوارج په دین کې بې ځایه سختیانې کوي، یو شی حرام کو، بل شی حرام کو، دا کافر او دغه مرتد او دا منافق او دا وجن او دا قتل کو، دا مردار کو، دغه دوی الفاظ او دا یې خوښي. دغه یو بله وجه ده، د حدیث کې ذکر ده. یقرؤون القرآن، قرآن به لولي، قرآن خو وایي. نو بله وجه یې څه ده چې دوی دا سختي کوي بې ځایه؟ لا یجاوز حناجرهم، قرآن وایي خو په قرآن پوهېږي نه، قرآن وایي خو په قرآن باندې پوهېږي نه. لکه مثال
علي بن ابي طالب رضی الله عنه په زمانه کې چې کوم خوارج شو چې بیا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د هغوی مناظرې له ورغی نو هغوی دا خبره ډېره کوله ان الحکم الا لله ان الحکم الا لله دا خو اوس ډېر خوندور آیت او دغه شان ده ان الحکم الا لله داسې ده خو هغه ورته ویې کلمة حق اريد بها باطل ظاهره کې دا خبره ستاسو حق ده خو مقصد هم باطل دی نیتونه هم خراب دي آیتونه پیش کوئ خو په آیتونو نه پوهېږئ قرآن پیش کوئ خو په قرآن نه پوهېږئ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ټول خلک کافران دي نه د دې آیت وضاحت لراشه د دې آیت تفصیل لراشه د دې آیت تفسیر لراشه د صحابه کرامو اقوالو لراشه من په قرآن او حدیث منو په فهم د سلف صالحین نو خوارج ولې په دین کې بې ځایه سختي کوي ځکه چې دوی به په قرآن او په حدیث باندې نه پوهېږي بله یې وجه هم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې د خوارجو نښه ذکر کړې وي د دوی عمرونه به کمي او دا عمر چې کمي د ده جذبات خوښي د پوخانه د خوارجو چې څومره افکار څوک لري اکثر د ځوانان دي ولې د ځوانۍ د عمر نه دی په دې کې سړی په خبره نه رسي نه پوهېږي خو جذبات یې خوښي لکه اوس د ځوانانو دا خبره ډېره خوښوي مړې کا قتل کا مردار کا کافر دی مرتد دی او څوک چې ورته مسلمان وایي هغه هم کافر دی دا ټکي یې خوښي خو د ده په عکس کې چې یو سړي د ده په عکس باندې چې یو سړي عمر ډېري د هغه عقل په ځای خبرې ته سوچ کوي نو ځکه د خوارج بې ځایه سختیانې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګورې زما خبره نه ده ګورې که یو سړی راولګي وایي چې دا دې ما نه دي ویلي دا کمې نښې چې ما ذکر کړي دا په حدیث کې دي په قرآن باندې به نه پوهېږي دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یتعمقون فی الدین دا د پیغمبر خبره ده عمرونه به یې کمي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده تقوا کې به حدود پر کړي دا هم د پیغمبر خبره او زما موضوع دا نه ده د خوارجو منهج بیانول چې موږ دې تفصیل کې ورشو خو منځ کې واقعه راله او زه بار بار دې ملګرو ته دا وایم چې د سیرت زه صرف دې دپاره نه بیانوم چې موږ یو قصه بیانوو او بس خبره ختمه شو موږ به د هر موقف سره ودرېږو د هرې حادثې سره به ودرېږو د دې نه موږ ته څه فایده رارسي د دې نه موږ ته څه درس میلاوي د دې ذوالخویسره دا اعتراض د دې نه موږ ته ګډ درس میلاویږي دې خوارجو کې یو بل عادت دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور علماو ذکر کړي خپلو کتابونو کې دوی دا وایي چې موږ په دنیا کې بې رغبته یو خو اکثر خبرې د دوی د حکومتونو مبارک کې اعتراض په باچایانو باندې اعتراض په حکومتونو باندې اکثر د دوی جړله الف نه د یا پورې چې وګوري نو پای کې غټ اعتراض به په چای او په حکومت باندې او دا د دوی امام ذوالخویسره دا کار کړی اعتراض دې کې په معمولي سړي باندې نه دی شوی اعتراض په چا باندې شوی دی په پیغمبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم باندې وایي دې عدل نه کوي بیا د عثمان بن عفان رضی الله عنه په وخت کې چې کوم خوارج راوتي اعتراض یې په چا باندې کړی په عثمان بن عفان باندې کړی ځکه چې خلیفه و علي بن ابي طالب په دور کې چې کوم خوارج راوتي دي هغوی اعتراض په علي بن ابي طالب باندې کړی ځکه چې خلیفه و نو د دې خوارجو اعتراضات هغه اکثر په چا باندې هغه په مشرانو باندې او ځکه علما وایي د دوی په زړونو کې یو لالچ پروت دی چې د حکومتونو ورته میلاو شي ځکه همیشه دوی په دولتونو پورې په حکومتونو پورې او په دې پورې نښتي نو دا یو فایده دا کوم روایت چې امام احمد راوړی دی په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي ګوره وایي په دین کې به سختي کوي حتی یخرجو من بې ځایه سختیانې به کوي د دین نه به څه شي وبوځي کما یخرج السهم من الرمیه وی لکه څنګه چې غشې ته وولي یوې نښې ته او دا غشې په دغه نښه کې ورننوځي او بیا ترې وځي
دومره په تادۍ سره به وځي دغه حدیث کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وینظر فی النصل فلا یوجد شیء ثم فی القدح فلا یوجد شیء ثم فی الفوق فلا یوجد شیء سبق الفرث والدم. دې څه معنی؟ معنی دا ده دا غشی چې کله ورننوتو په دې ستا په دې هدف کې، لکه مثال کې تا په یو څاروی ویشتو، هغه شی دومره تیز لاړ په دې څاروي کې ورننوتو، د بل طرف ته تېوتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د غشي چې کومه څوکه ده او کومې چې اخرنۍ حصه ده او د کوم ځای نه چې نیوی کېږي، دې ټولو ځایونو ته وګوره، نه به پرې وینئ او نه به پرې غوښئ. ولې به نه وینئ او نه به غوښئ؟ ډېر تیز ورننوتو او بیا ډېر تیز ووتو. دغه شان خوارج دي، دوی به د اسلام نه دومره زر وځي لکه څنګه چې دا غشی د دې خپل هدف نه دومره زر وتی دی. پوه شوي په دې باندې که نه؟ بعض کسان یو بله قصه بیانوي او په دې کې او په هغې کې اختلاط راولي. په صحیحینو کې حدیث دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ابو سعید الخدري رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب رضی الله عنه لېږلی یمن ته. علي بن ابي طالب چېرته لېږلی؟ یمن ته، د په 9 کال کې. یاده کړئ دا خبره، د دې طایف د غزا ده د ذوالخویسره د اولنۍ قصه په کوم کال کې ده؟ 8 کې ده. دا اوس په 9 کې ده. علي بن ابي طالب لېږلی یمن ته. نو علي رضی الله عنه د یمن نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سره زر رالیږلي وو. روایت کې راځي وکان المقسوم فيها ذهبا. هغه ټیم کې چې کوم څه تقسیمېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زر تقسیمول. دلته څه تقسیمول؟ کله چې د اعتراض وکړو سپین زرې تقسیمول. د قصو ته ګورئ چې د فایده ته اوس ته یاد دی. نو په دغه ټیم کې د حرقوس راغی. حرقوس څوک دی؟ ذوالخویسره. او راغی او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض وکړو. نو اوس د دې به څه جواب کوو؟ بس خلک د دواړه قصې ګډې وډې کړي. دا قصې دلته بیانوي او هغه دلته بیانوي. علي بن ابي طالب یمن ته لېږلی او هغه پې اعتراض وکړو. نه، ځکه امام ابن حجر رحمه الله د بخاري په شرحه کې وایي چې يمكن ان يكون تكرر ذلك منه في الموضعين. ذوالخویسره بدبخته دا اعتراض په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 2 ځایونو کې کړی. په یو باندې اکتفا نه ده کړی. یو اعتراض په کوم ځای کې شوی دی؟ په حنین کې. د حنین نه واپسۍ کې، د طایف د غزا نه چې واپس شو جعرانه کې. او دویم اعتراض په کوم ځای کې شوی دی؟ چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سره تقسیمول چې هغه د یمن نه چا رالیږلي وو؟ علي بن ابي طالب رضی الله عنه. ورسېدی په دې خبره کې.